یو حدیث کې راځي او ډېر د ګټې حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حاله اللیل ان یکابده، څوک چې د شپې تهجدو ته نشي راپاڅېدلی او د تهجدو همت پکې نشته، د شپې د راپاڅېدلو همت ورسره نشته، او بخیله بالمال ان ینفقه، یا بخیل د مال نه خرچه نشي ورکولی، صدقات خیرات نشي کولی، او جبن عن العدو ان یقاتله، یا بوزدیله دی د دشمن سره جنگ نشي کولی، د کافرانو سره جهاد نشي کولی، نو فلیکثر من سبحان الله وبحمده، دا سړی دی سبحان الله وبحمده دا ډېر ډېر وایي. ولې فانها احب الى الله، ځکه دا سبحان الله وبحمده الله ته ډېرې غوره دي من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله، دغه سرو زرو د غار نه چې دا سړی خرچه کړي د الله په لاره کې، یعنی دا سبحان الله وبحمده ویل الله ته غوره دي دغه سرو زرو د غار نه چې د الله په لاره کې سړی خرچه کړي. نو څومره بهترین او د ګټې حدیث دی او څومره اسان الفاظ دي. سبحان الله وبحمده هر څوک یادولی شي، هر څوک د دې ذکر کولی